السلام علیکم. درنو لیدونکو ته او حکمتیار صاحب تاسو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت ځانګړی کو او د افغانستان په حالاتو باندې موږ سره مرکې ته حاضر شولې. اجازه راکړئ په دې پیل کې یوه لنډه پوښتنه تاسو نه کوم چې ستاسو په نظر باندې فکر کوئ چې طالبان په افغانستان کې شریعت تطبیقوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحاله موفق اوسئ. د طالبانو شعار دا دی چې غواړي په افغانستان کې په واقعي معنا شرعي نظام حاکم کړي. که دوی وتوانېدلی شي افغانستان کې شرعي نظام قایم کړي نو موږ به تندی کښلو او هرې مرستې او ملګرتیا ته هم چمتو یو. اما دا باید په پام کې ولرو چې شرعي نظام یعنې داسې یو نظام رامنځته کول چې د ژوند په ټولو برخو کې ټولو اړخونو کې فردي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي په هره برخه کې اسلام حاکم وي. هر څه د اسلامي لارښوونو مطابق. که دا د زعیم انتخاب دی، که دا د هغه واک او صلاحیت او موده د کار ده، که دغه په انتخاب کې د ملت ونډه ده، که دا د حکومت واکونه دي او صلاحیتونه او مسؤلیتونه دي، د ملت په وړاندې دغه دندې وظایف، که دا کورني سیاستونه دي، که بهرني سیاستونه دي، په دې ټولو کې هر څه د اسلام مطابق دې ته وایي شرعي نظام. ځینې داسې فکر کوي چې یوازې د حدودو تنفیذ، د جرایمو جنایاتو په ارتباط حدود نافذول، فکر کوي چې عمده او فقط عمده شریعت دی. په داسې حال کې چې دا د شرعي نظام او اسلامي نظام ډېره یوه وړه برخه ده. اساسي برخې نورې دي، بنیادي برخې نورې دي او د حدودو د تنفیذ په ارتباط هم د اسلام لارښوونې دا دي د پیغمبر علیه السلام چې زیات هم د دې تلوسه مه کوئ او که کولی شئ له مسلمان د شرعي حدودو د تنفیذ مخنیوی وکړي د یوې وجې له کبله، د یو شک له کبله دا کار وکړي. یعنې چې مهمه مسله دا نه ده چې حدود نافذ شي، مهمه موضوع دا ده چې خلک ګناه او جرم نه وساتل شي، فضا داسې برابره شي، معنوي لحاظه، سیاسي لحاظه، اجتماعي لحاظه، له هره پلوه ظروف او شرایط داسې برابر شي، ولس وروزل شي چې د ګناه، عصیان، جرم، جنایت ټغر ټول شي او هغه مهال یو مجرم مجازات شي چې هغه د دې جرم لپاره هیڅ پلمه او توجیه ونه لري. یعنې ټول شرایط داسې برابر شوي چې هغه جنایت ونه کړي، هغه جرم او ګناه ونه کړي. له هغه نه بعد د حدودو د تنفیذولو مرحله را رسېږي. حکمتیار صاحب اجازه راکړئ یوه ډېره مهمه مسله چې د موجوده وخت په کې د دوی باندې سخت انتقاد دی، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د نجونو شپږم ټولګي نه پورته مکاتب بند کړي دي او پوهنتونونو کې نجونو ته ویلي دي چې سبق ته رانشي، یعنې درس ونه وایي رانشي، او ترڅنګ یې په خارجي مؤسساتو کې د ښځو د کار کولو ممانعت هم اعلان کړی دی. تاسو د دغه اقداماتو په اړه څه نظر لرئ د طالبانو؟ باید عرض وکړم چې لکه څنګه چې په پلار باندې دا فرض دی چې او دا د دې مانو اولاد حق دی چې د دوی روزنه او تربیت وکړي. د اولاد روزنه، تربیت او تعلیم او تربیت دا د پلار وظیفه ده، دنده ده، فریضه ده. همداراز دا د حکومت فریضه ده چې نوی نسل، ځوانان، نجونې، هلکان به تربیه کوي. د تعلیم او روزنې وظیفه او دنده د حکومت، دا د حکومت حق ده په دوی باندې او دا د حکومت دنده او فریضه ده. په دې دنده کې اهمال ګناه دی. دا د خلکو حق دی. هیڅ چاته شریعت دا صلاحیت او واک نه دی ورکړی چې د خلکو حق سلب کړي.
که د دې لپاره لازم شرایط ضروری دي، مسؤل او خوندي فضا ضروری ده، او چې وکولای شي له هیڅ پلوه هم له ګواښ سره مخامخ نشي، اخلاقي ګواښ سره له ستونزو له کړاوونو سره مخامخ شي. دا د حکومت دنده ده. دا ظروف شرایط فضا باید دوی برابر کړي. په دې پلمه وبانه حق نه لري چې خلک له خپل مسلم شرعي دینی حق محروم کړي، چې هغه د دوی روزنه ده، تعلیم او تربیت ده. که حکومت دا کارونه کې څوک وایي کوي، ظروف شرایط باید دوی برابر کړي، مسؤل فضا باید دوی جوړ کړي. تعلیمي مراکزو کې باید داسې حالت فضا رامنځته کړي چې نوې نسل ځوانان پیغلي نجونې له هیڅ نوع ګواښ سره مخامخ نه وي. او به همدې ارتباط کې د فکر کوي چې همدا اوس په افغانستان کې فضا مساعد د چنجونی او الکان ټول خپل سبق ته دوام ورکړي. دا کېدای شي همداسې شرایط برابر شي. یقینا د دې امکانات شته. حکومت کولی شي له هر پلوه د دې لپاره دا ګران کار نه دی. حکومت غواړي په اسانۍ سره دا کار کولی شي. صحیح، مننه. یو بل موضوع ماخلم د موجوده واکمنۍ په اړه باندې، آیا طالبانو د امریکا سره د دوحې د تړون نه چې دوی په دوحه کې کړی و کومه سرغړونه فکر کوي کړی ده؟ ځکه داسې ښکاري چې دوی تر اوسه پورې چې کوم دغه سخت دریځونه نیسي، امریکا او نړیواله ټولنه تر ډیره پورې یوازې اعلامیې خپروي، یعنی یو اعلامیو کې خپل خپګان څرګندوي، یا ما کوم جدي اقدام یا کوم بل څه نشته تر اوسه. فکر کوي کوم څه دغه دوحې د تړون ترمن داسې یو څه توافقات شته چې هغه پټي او هغه د موجوده حالت سره ډیر تطبیق سره روان وسی، داسې یو څه شته فکر کوي؟ څو خبرې واضح دي. دا چې طالبان مقرر وایي چې دوحې معاهدې په نسبت ژمن دي او خپل مسؤلیتونه ادا کړي او لګیا دي ادا کوي، یعنی په خپل ژمنو ولاړ دي. امریکا مسلسل وایي چې دوی باید د دوحې پاتې د معاهدې پاتې برخې عملي کړي، یعنی چې ځینې داسې برخې شته چې لا تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. که څه هم ټول یقین سره ویلی شو چې دا مذاکرات هم ناکام مذاکرات او دا معاهده هم یو ناکامه معاهده، او که وایو چې دا اوسنۍ ستونزې د همدې مذاکراتو او د دې معاهدې پایلې دي، مبالغه هم نه ده کړې. دا نن چې افغانستان له کوم وضعیت سره مخامخ، امریکا له کوم وضعیت سره مخامخ شوی، دا د دوحې د مذاکراتو او معاهدې بدې پایلې دي. دا هم یو حقیقت ده چې د مذاکراتو ځینې برخې د معاهدې یوه برخه اعلان شوی د ټولو مخکې ده، اما ځینې برخې داسې دي چې لا نه دي اعلان شوي، لا پټ پاتې شوي. څه دي؟ ورو ورو به دا هم څرګند شي، هېڅ پټ نه پاتې کېږي. د امریکایانو انتظار دا و چې دا معاهده به د دوی په ګټه او د دوی په پتمن او عزتمن وتلو به منتج شي، اما نتیجه عکس دی. څه چې وشول، د امریکا د دې انتظار درلودو او نام طالبانو دا تغییر چې راغی د معاهدې خلاف، یو هم تصور نشو کولای چې داسې به کېږي، اما دوی دواړو ټولو په دې خپلو محاسباتو کې اشتباه کړې. وضعیت داسې راغی چې دوی انتظار نه درلود. په هر صورت دغسې موارد شته چې ویلی شو پټ پاتې دي، توافقات شوي دي اما تحریري نه دي، معلن نه دي او څرګند شوي نه دي. بله، زه دوه موردونو ته اشاره کوم حکمتیار صاحب. یو دا چې طالبانو د دوحې په توافقاتو کې دا ډیره واضح ویلې وه، ځکه چې د دوی د تحریک دریځ دا و چې هلته به یو شرعي نظام وي حاکم په افغانستان کې، او په مقابل کې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا په مشرۍ باندې د نړیوالې ټولنې غوښتنه دا و چې کله دوی ځي نو یو ټول شموله نظام جوړ کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبانو رښتیا یو شرعي حکومت جاری کړی دی او یا ټول شموله دی که نه دی؟ ستاسو په نظر باندې ټول شموله باید څنګه اوسي او اوسنی نظام څنګه دی؟ طالبان خپل نظام داسې تعبیروي چې ټول شموله دی، ولې دې کې هېڅ شک نشته چې دا فقط د یوې ډلې حکومت، او مخالفین هم مخصوصا هغه چې د مقاومت خبرې کوي، د مقاومت شعارونه ورکوي، هغوی د ائتلافي حکومت، د مشارکتي حکومت
پوښتنه لري. زموږ دریځ دا دی چې ائتلافي حکومتونه تل ناکام وو. افغانستان کې امکان نشته، نه عملی دی او نه مفید. په دې شلو کلونو کې موږ ائتلافي حکومتونه درلودل. قدرت په قومونو یا ګوندونو ویشل شوی. هیڅ کله د یو ګوند حکومت نه دی رامنځته شوی. د امریکا پالیسي هم دا وایي چې دا حکومت باید ائتلافي وي. تل امریکا کې دوی خپل ځان ته د یو ګوند حکومت غواړي، اما دلته د یو ګوند حکومت سره موافق نه وو او دلیل هم کاملا څرګند دی. دلته هغوی داسې حزب نه درلودو چې هغه وکولی شي په یوازې سر وضعیت کنټرول کړي شي او موفق او کامیاب حکومت جوړ کړي شي. د همدې لپاره نور دلایل هم شته چې دوی ولې نه غوښتل دلته یو متحد قوي او لاسي حکومت رامنځته شي. حکومت باید ویشل شوی په وړو وړو مسلو کې هم ونشي کولی شي آخري پریکړه وکړي. پریکړې باید راجع شي هغو ته چې د افغانستان فضا او ځمکه په واک کې وه. فیصلې باید په سفارتونو کې وشي، نه په وزارتونو او په ارګ کې. د همدې لپاره دوی غوښتل حکومت ویشلی. واقعیت دا دی چې ائتلافي حکومت عملي نه دی. زموږ طرح دا دی، وړاندیز مو دا دی او ګمان کوو چې فقط همدا د حل لار دی چې پرېږدو دا اوسنی سرپرست حکومت هر رقم چې ده تاته ښه ښکاري، بد ښکاري، ترې راضي ناراضي، د یو واقعیت په توګه یې ومنو. کورني لوري هم دا د واقعیت په توګه قبول کړي او بهرنیان هم. تاکید او ترکیز په دې باندې چې موږ لاړ شو داسې شورا رامنځته کړو چې هغه د ملت اراده تمثیل کړي، هغه ملي اجماع تمثیل کړي، هغه وروستۍ مقتدره د تصمیم او پریکړو مرجع وي. په ټولو سترو ملي مسایلو کې آخري عالی مرجع همدا وي. همدغه شورا چې ملت به تمثیلوي، د ملت اراده به تمثیلوي، ملي اجماع به تمثیلوي. دا د هیواد لپاره راتلونکی اسلامي اساسي قانون جوړ کړي، د راتلونکي نظام په ارتباط وروستۍ پریکړه وکړي. راتلونکی حکومت د دغه اساسي قانون مطابق رامنځته شي او د ملت پر ټول لوري د دې شورا پریکړه ومني. دغه برخه ماته وساتئ ځکه زه په دې تفصیلي تاسو نه پوښتنې لرم چې د یو مقتدر نظام جوړولو دپاره پکار دي. د هغه برخه ما ستاسو جواب واخیستو، خو یو ټکی تاسو ذکر کو عام هم ویل چې ائتلافي حکومت کار نه کوي، عوام هم د ټول شموله تعریف رانه کو. تاسو د ټول شموله نظام او د ائتلافي نظام تفکیک کوئ که نه اول، او ټول شموله که اوسي چې دا د بیروني نړۍ ډیر تاکید دی، دغه نه څه مطلب دی؟ تاسو څه برداشت دی ټول شموله نه اخلئ؟ ټول شموله فقط یو نوم دی، یو عنوان دی چې په واقعیت کې هیڅ نشته. په ټوله دنیا کې موږ ټول شموله حکومت نه لرو. کولی شئ ماته یو ټول شموله حکومت راوښیئ چې ټول ملت تمثیلوي؟ داسې یو تعریف شته وایي چې د مختلفو کې د یو ګوند حکومت اداره کوي، فکرونو یو ګډون ولري ټول. داسې یو تبصرې کوي کله چې مرکې کوي، نو دا خبره کوي چې ټول شموله معنا ده چې د هر قشر خلک پکې نمایندګي ولري، هر افکار هلته شامل اوسي. داسې یو افکار نه وي چې هر څه تطبیقي وایي چې هغسې نظام ناکامېږي. اجازه راکړئ زه چې ګورم نن په امریکا کې هم د یو ګوند حکومت، د دې ټولو سیاسي ګوندونو افکارو عقایدو او آراو حکومت د یو ګوند حکومت دی. په ټول اروپایي هیوادونو کې هم داسې دی، روسیې کې هم داسې د یو ګوند حکومت دی، په چین کې د یو ګوند حکومت دی، په هند کې د یو ګوند حکومت دی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو ګوند، یو سیاسي ګوند یو مفکوره لري، یو مشخص تګلاره لري، د کورنۍ بهرنۍ د ژوند په ټولو برخو کې د همداسې یو ګوند حکومت. د افغانانو نه ولې داسې یو حکومت غواړي چې نوم یې هم ټول شمولي او په حقیقت کې د بون یو بله تجربه وي، اقتدار ویش په ګوندونو په قومونو. هدف هم دغه دی چې اقتدار وویشل شي او دا یو لاسي حکومت نه وي، متحد نه وي، ویشل شوی حکومت، یعنی ائتلافي حکومت. اقتدار د ګوندونو ترمنځ ویشل، اقتدار په قومي بنسټ ویشل،
موږ له دې سره موافق نه یو. دا د افغانستان د ظروفو شرایطو لپاره خطرناک ګڼو. عواقب او پایلې هم بدې. لږ تر لږه بیا عواقب او پایلې دغسې لکه چې په دې تېرو شلو کلونو کې چې موږ د ناکامو مفسدو حکومتونو پایلې عملاً په خپلو سترګو ولیدلې. حکمتیار صاحب تاسو یو ټکی ذکر کوم مخکې چې دا د مقاومت مسله مې یاده کړه. تاسو په نظر باندې د طالبانو د واکمنۍ په ضد باندې چې کوم مسلحانه مقاومت روان دی یا په نورو شکلونو چې غیر مسلحانه مقاومت کیږي او مخالفت څرګندېږي، په دې اړه څه نظر لرئ؟ حقیقت دا دی چې دغه چې د مقاومت او وسلوال مخالفت خبره کوي، دا غډلې دي چې هم د شوروي اتحاد د اشغالګرانو ملګرتیا کړې، د هغوی په پښو کې پرېوتې، د هغوی لپاره د خپل ولس په خلاف جنګېدلې. د دې جنګ او فتنو عامل دوی وو، د ناټو په خدمت کې هم وو او له همغه ورځې چې ناټو راغلی او افغانستان یې نیولی، دوی راغلي اقتدار ورته سپاره شوی دی، د اقتدار په ګدۍ کښېنول شوي دي. بیا په دې 100 کلونو کې دوی حکومت کولو، اقتدار د دوی په لاس کې وو، د جنگ عامل دي. غواړي چې هماغه تجربه بیا تکرار شي، دوی ته بیا اقتدار په لاس ورشي، بیا د اقتدار په ګدۍ کښېني. د مقاومت چې دوی کړی هم د ډېر محدودو په ځینو وړو سیمو کې نتیجه هم ورنه کړه، مقاومت یې ونه شو کولی، ډېر وځپل شو. نتیجه هم دا چې عام ولس ته صدمه ورسېدله، دوی هیڅ نه ترلاسه کړي. او مقاومت هم فقط د دې لپاره چې هغه هیوادونو د هغو هیوادونو مرسته او حمایت ترلاسه کړي، نظامي، مالی او سیاسي، چې د طالبانو سره مخالفت درلود. طالبانو حکومت نه شو زغملی، د دوی سیاستونه نه منل. د هغوی د مرستو سیاسي او نظامي حمایت ترلاسه کولو لپاره دلته والته سره ډزې وکړي او خو نتیجه منفي وه، خپل هدف ته ونه رسېدل. د مسلح مقاومت په نامه اوس عملاً څه نشته، واقعیت هم دا ده. زه دا ستاسو یوه خبره بیرته راخلم. تاسو ویل چې په دې 100 کالو کې دوی د قدرت په ګدۍ ناست وو او ټول فساد دوی کو. تاسو خیر ولې په هغه وخت کې دوی سره سوله وکړله؟ ما هغه مهال سوله کړې چې بهرنیو ځواکونو اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به تر 2014 پورې له هېواده باسي. اوباما د امریکا متحده ایالاتو د هغه وخت جمهور رئیس په واضح توګه قاطع او صریح الفاظو اعلان وکړ چې تر د 2014 تر پای پورې به هیڅ امریکایي سرتېری په افغانستان کې نه. 95 سلنه بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل. زموږ جنګي نظامي تګلار هم دا و چې جنګ به یوازې د بهرنیو ځواکونو خلاف، له هیڅ افغان سره به په هیڅ ګوشه کې هم په جنگ کې تشکیل کېږي، مګر داسې لزانه دفاع ته مجبور شي. ټول ترکیز باید په بهرنیو ځواکونو وي. چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل تضمین شول، 95 سلنه یې له افغانستانه ووتل. د پاته 15 سلنو په ارتباط هم د اوباما وعده کاملا صریح واضح و چې تر 2014 پورې به دا پاتې برخه هم وځي. نور موږ دا مناسب وګڼل چې له سنگر نه راکوز شو او د سولې روغې جوړې لارې اختیار کړو. وجه هم دا مننه. زه حکمتیار صاحب یو هیله کوم چې که ماته مختصر جوابونه راکړئ. زموږ پوښتنې چون ډېرې او وخت لږ کم پاتې، موږ 14 دقیقې لرو. یو دا چې د کابل په زړه کې تاسو ولیدل چې د القاعدې مشر هلته ووژل شو او دا د امریکایي ډرون کې ووژل شو. پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د القاعدې شبکه لا هم د طالبانو د واکمنانو سره اړیکې لري که نه لري؟ په دې کې د پاکستان مداخله به څه وه؟ او بل دا ثابتوي چې امریکا په دغومره جزئیاتو سره د افغانستان ټول فضایي حریم کنټرولولی شي، څار لاندې دی او کولی شي چې یو دشمن په نښه کړي. په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ زه خو ګمان کوم دا باید نتیجه مو عکس دی. امریکا په 100 کلونو کې ونه شو توانېدلی چې ایمن الظواهري ځای پیدا کړي. بالاخره په کابل کې هغوی توانېدلي چې پیدا یې کړي، یعنې په اطراف کې موافق نه شول. یعنې دوی سره چا خیر همکاري کړې ده؟
ډول ډول ادعاګانې شوې دي حتی د امریکایي چارواکو مسؤلینو له لوري هم چې چا مرسته کړې ده چا ورته دفاع چا ورته پناه ورکړې ده او چا امریکایانو ته معلومات ورکړي لا خدا تر اوسه پورې یقیني شوی هم نه ده امریکا نه دي توانېدلې چې کوم سند راکړي عکس ویډیو چې معلومه کی چې دلته یقینا ایمن الزواری وژل شوی د ډي ان اي کوم نمونه هم نه وړاندې کړي چې متيقن شي خلک هم قانع کړي چې او د وژل شوی اما دا چې آیا القاعده افغانستان کې فعال حضور لري کنه واقعیت دا دی چې القاعده اوس په افغانستان کې فعال حضور نه لري نه مننه راځم یو دویمه برخه ته حکمتیار صاحب ستاسو په اړه د دسمبر میاشتې په پیل کې ستاسو په نظر باندې په تاسو باندې چا دغه مرګونی حمله وکړه ولی تاسو هدف وای اول دا پښتنه چې چا د حمله کړي نن تقریبا هر څه مشتوازی دا یو شپږ کسیز ټیمو تاجکستان کې روزل شوی شپږ سره تاجکان دي څلور میاشتې مخکې کابل ته رسیدل په دا موده کې وی مصروف و چې د عملیاتو ځای نقشه ترتیب د عملیاتو دا عملاً وروښودل شي د دې شپږو کسانو نه دوه کسان ګمارل شوي چې د ایمان مسجد کې به چاودنه کوي یو به انتحاري عملیات د جماعت منځ کې کوي د خطبې په وخت کې د جمعې د نمازه په وخت کې او بل ورته لار واره موانع بل منځوري دا دواړه وژل شوي دي موږ نن پوهیږو چې د عملیات د چاله لوري کنټرول شوي څوک کې لاس لري او ولې حزب اسلامي په خلاف د عملیات شوي دي یعنی دا چې هغه دشمنان چې اسلام سره دښمنی لري زموږ له هیواد سره دښمنی لري حزب اسلامي د خپل عزایم په وړاندې خنډ او مانع غني د دې لپاره د عملیات ترتیب کړو صحیح زه یو لنډه پوښتنه بلم کوم بیا هم هیله ده کده سم مختصر جواب راکړئ دا داعشیان تاسو په نظر څوک دي دغه داعش د خراسان څوک دي چې په افغانستان کې پیدا دي شخو بدای چې دا پښتنه له امریکایانو وکړي موږ دا غوینم کړی ده او ځکه دوی له امریکایانو سره یو ځای راغلي تر امریکایانو وړاندې دلته د داعش په نامه څوک نه و داعش په عراق کې رامنځته شو او د امریکایانو د سیاستونو په نتیجه کې کدل تم څوک د داعش په نامه رامنځته شوی دي نو له هغه ځای نه پیغام اخیسته ده له هغه ځای نه متاثر شوی دلته چې څوک داعش ته منسوب دي او ځینو عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلي یعنی چې دوی د څه خلک دي چې دشمنی له جماعت سره ده له محراب او له منبر سره ده له مسلمان او عالم او خطیب او امام سره ده او د یو ځایم دی او غیر مسلمان په خلاف چیرته عملیات نه کړي جماعت د عملیاتو ساوه تکایای د اهل تشیع په مدارسو د اهل تسنن په مدارسو دلته چاودنه کړي داعش یعنی دغه یو ټولګي چې تکفیری دی او جنگ لومړی جبهه هم د جنگ د مسلمان خلاف یعنی هم دغه څه وډل مننه زه یو عمومي سیمایي حالت لپاره کوم ستاسو نظر اخلم چې د افغانستان اوسنی وضعیت سره خصوصا سیاسي وضعیت سره د سیمې هیوادونو لکه چین روسیا پاکستان ایران دوی څه کومک کولای شي یعنی څه عملی امکانات شته چې دوی مداخله وکړي او د افغانستان د ثبات باندې به تمام شي متاسفانه د هیوادونو چې تعینونه واخیستل د افغانستان په اشغال کې د ټولو لږ یا زیات د امریکایانو ملګرتیا وکړه تر 2014 پورې د ناتو ټول اکمالات د روسیې له لارې د سرتیرو اکمالات تګ راتګ هم او د تجهیزاتو مهماتو انتقالات هم یعنی چې دوی مرسته کړي کدا ایران دی کدا پاکستان او کدا چین دی او کدا روسیا ده یعنی ډېری مفید نه ګڼي دا هیوادونه که اوس په خپل سیاستونو کې تجدید نظر وکړي په افغانستان کې ثبات امن د جګړې پای ته رسیدل دا وغواړي
او خپل نفوذ او رسوخ په دې ارتباط استفاده وکړي زه کلم چې موږ خپل تاثیر او اغیز لري. صحیح. که یو لنډ جواب بل راکړئ، فکر کوئ چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان وضعیت داسې یو حالت ته روان کړی دی، نظر د تیرو خبرو ته چې تاسو وکړلې، مثلا موږ په القاعده خبرې وکړلې، په داعش هم وکړلې، نور تهدیدونه هم یاد کړل، چې بیا یو بیرونی مداخلې ته خصوصا پوځي مداخلې ته زمینه جوړه شي؟ څه چې روان دي دا د امریکا د غلطو سیاستونو پایله دي او امریکا غوښتل چې دلته تل لپاره پاتې شي. ما څه به دا و چې د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت دوی تصرف کې د دې لارې په دې ټولې منطقې باندې مسلط کېدلی شي. چین محاصره کولی شي، ایران محاصره کولی شي، په مرکزي اسیا باندې د روسیې اغیز له منځه وړی شي، د دې سیمې په ټولو زیرمو باندې مسلط کېدلی شي، د دایمي پاتې کېدو لپاره راغلی و. ولې اشتباه یې وکړه، خپل محاسباتو کې غلط شوي و. راځم دې خبرې ته چې آیا د دې امکان شته چې امریکایان یو ځل بیا راشي او د افغانستان د اشغال لپاره؟ ما ته ظروف شرایط داسې معلومیږي نړیوال هم د سیمې هم د افغانستان هم چې امریکا ته د دې امکانات ډېر کم دي. صحیح. امریکا په اوکران کې مصروف ده، په یو اوږده جنګ کې ښکېل شوی، په یو ناکام جنګ کې، او له دې نه یې نه اندېښنې لري چې په تایوان کې هم له همدغسې یو ستونزې سره مخامخ شي. دا شل کلن ناکام جنګ هم د دې باعث شوی چې امریکا بیا په اسانۍ سره په یو بل جنګ کې ښکېل نه شي. حکمتیار صاحب، زه 2 دقیقې نور وخت لرو او زه غواړم چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو یو نظر، جامع نظر واخلو. یو دا چې د طالبانو د حکومت په وړاندې ولې تر اوسه پورې یو منظمه سیاسي اپوزیسیون نه جوړیږي یا نشته دی. دویم، د څه ډول یو مقتدر نظام جوړولو لپاره څه ډول یو کار یا یو نوښت ته ضرورت دی چې همدا اوس نه پیل شي؟ دا ډول سوالونه دي چې تفصیلي ځواب غواړي، خو زه به اختصار سره وایم ولې تر اوسه پورې د طالبانو خلاف یو موافق، متحد، قوي، ځواکمن، معتبر اپوزیسیون نه دی رامنځته شوی. یو عامل دا دی چې متاسفانه د مقاومت په نامه چې کومه ډله روانه ده او په جنگ باندې ترکیز کوي، سره له دې چې په جنگ کې ناکام دي، ډېره بده سابقه لري، ملت ترې کرکه لري، بېرته راتګ نه غواړي او د راتلونکي له بحران د وتلو په ارتباط هم واضح طرحه نه لري، فقط په جنگ تاکید کوي. دا د دې باعث شوی دی چې ونشو توانېدلی یو قوي، منظم، متحد، معتبر اپوزیسیون ولرو. زما باور دا دی چې بین الافغاني صادقانه مذاکرات له شرط پرته، له قید شرط پرته له دې چې څوک د ځان لپاره څه وغواړي، کښینو مذاکراتو ته فقط اجنډا د بحث ممدا چې څنګه وکولای شو د تصمیم دغه یو مرجع رامنځته کړو چې هغه ملي اجماع تمثیل کړي، ملت اکثریت تر شا ولاړي، پرېږدو چې همدا د هېواد لپاره اساسي قانون جوړ کړي. بیا راتلونکی اساسي حکومت هم د دې اساسي قانون له مخې جوړ شي او ټول تعهد وکړو چې د دې شورا پریکړو ته به احترام لرو، درناوی لرو، تمکین لرو. له دې نه وروسته به مخکنۍ خونړۍ ناکامې تجربې نه تکراروو. اقتدار ته د رسیدو لپاره کودتاګانې، جنګ، سازشونه، د بهرنیو ځواکونو په مټ قدرت ته رسیدل، دا خونړۍ او ناکام